استاد السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی کاریګر یم په شیخه پینسی ها اسی دوه پښاس په خپل بیروزګاری ده مې کوزان سره د پکار کا بس صحیح ده، ما سره کس لګي خو دې دکان ته خپل دکان وي او دکان د هر څه خیال وساتي. صحیح ده ان شاء الله ان شاء الله. صحیح ده. یو ملګری پاسه سره 10 रुपए भी उस्ताद जी. دا 150 बोलो उस्ताद जी मैं 100 रुपए देना. اس مساله نه کیدا मेहरबानी. یاره مهرباني دالل تر راځه ها. السلام عليكم. مهرباني. یله کدا خو یو نیم سل روپیا کې دا تسل واغسه دا ولي اصل کې سړی سره پیسې نه وي نو بیا بل لګا. ګوره یو خبر زما یاد ساته کو بخپله زندګۍ کې کامیابېدل غواړې که نه نو چرې هم خپل حق چاته مه پرېږده. د ګریوان نه سړی رانیسه او ځمکې ته یې رابغوه. صحیح ده ان شاء الله. زه راځه دکان بندوه سبا بیا ګپې شپې لګو. ښه صحیح ده استاد جی دکان خو بند کو او زما میاش برابر شو مې کو تنخواه در الله کړو نو سبا به درکړم که نه اوس ناوخته دی. ښه نو استاد جی مال به وس راکې لکه دونه سترګې مه پټوه مړه. استاد جی اوس په چوتو مو لګوم په شاسه باندې باندې نون ګیل کم په شو ولا روپیا راک. چوټي ښه یا نور مه راځي. صحیح ده बाय बाय टाटा गुड बाय गया. مرګری سلام علیکم. وعلیکم السلام. دا 1000 روپیا به سره ماتي او ملاو بشي شکاریه 1000 به ماتي. لکه سړی ورک شو. زمانه ماته تصویر استې دی راځه راځه. تو وتر کې ملګری ته ملګری دا ډاکوري 1000 روپیا را نو تختولې پوه شو دا پیژنې یره دا کس خو اوس نیخ په دې لار لاړو. لکه دا هم ډاکو خطو لکه کوشه لکه څنګه چل یار د موبایل کې ځانه پرسنل ډاټا وا کوم طرف لاړو. یاره کو خدای مې نه غلطي پوه شوې مصیبت دی یار. لکه لکه موټر سایکل बाय बाय टाटा गुड बाय गया. شیخ 100 روپیا شو جانانه 500 روپۍ شو. ولې په دماغ کې ډز شو زما په دماغ کې بډز نه شو، ستا په دماغ کې بډز شو. یو مسلمانه 13 جمعه ته راغلی مو پوه شو د ګیره یختول تا 200 روپیا غستوي نو اوس په دې هفته کې کم نه قیامت راغوښتو 1500 غواړي. قیامت نه درا کو شي پېټرول ګران دي په 500 روپۍ لیټر دی یاره. تو خیته کې انجن کم طرف ته لګیدل انجن راکې نه دی لګېدی. مسلمان په انسان کې انجن څه کوي؟ چې انجن د پکې نشته کنه ته بیا ماته پېټرول کیسې ولې کې. बाय बाय टाटा गुड बाय गया. السلام علیکم یارانو. د چیلنج مطابق پیښور ملګرو په کمنټونو کې زیات یاد کړی دی نو زموږ نیکسټ وزټ چې کوم دی پیښور ته دی او هلته کې راته تاسو په کمنټونو کې وایي چې کوم بیسټ ځای دی په کوم ځای باندې تاسو خوشحالېږئ ځکه چې دا موږ ستاسو لپاره کوو نو چې ستاسو ته به کار وکړو تاسو راته په کمنټونو کې یو سپیسیفیک ځای یاد کړئ چې هلته کې موږ درشو هلته کې موږ خپل کانټینټ هم جوړ کړو او تاسو مرانه خوشحاله شئ. داسې بونیر هم دی سوات هم دی په کمنټونو کې خلک ډېر سیوا یادي دیر یادي نو پښتانه چې د کم ځای دي یو جهان مننه ډېره مینه مو راکړې ده. انشاءالله په نمبر به هر ځای ته درځو او بعضې نیم کسان پکې یورپ یادوي د دغې نه قلار شي خدنګاه را پسې مه کوئ.